ولسمشر غني طالبانو ته پر لښکرګاه د برید په اړه څه ویلي دي او آیا ولسمشر غني هلمند ته د جنګ لپاره ځي او بلخوا بیا خلیلزاد طالبان څه ته هڅولي دي؟ سلامونه لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د هلمند والي جنرال یاسین خان پر خپل رسمي صفحه لیکلي دي چې ولسمشر غني ورسره د هلمند د روان وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د په خبره ولسمشر غني د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی او ورته ویلي دي چې طالبانو ته به پر هلمند وروستی برید ډیر ګران تمام شي. ولسمشر ویلي چې هلمند ولایت ته یې تازه دمي ځواکونه او نظامي تجهیزات لیږلي دي ترڅو د دغه ولایت وضعیت کنټرول کړي. هغه همداراز امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د هلمند وضعیت په جدي توګه وساري او د هر ډول اړین غبرګون او اقدام لپاره تیار اوسي. د هلمند والي بیا وایي چې دمګړی افغان ځواکونه پیاوړي دي او د طالبانو دغه ډول بریدونه به بریالي نشي. او همداسې بیا په دوحه کې میشت خبریالان وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو له مرکچي پلاو سره کتلي دي او دوی یې هڅولي دي چې ژر تر ژره د مذاکراتو پر تګلاره توافق وکړي. سرچینې وایي چې ښایي د دواړو لورو ترمنځ نن هم کومه غونډه ونه شي خو په راتلونکو ورځو کې به مهمې غونډې ولري. بلخوا افغان پلاوي هیلهمند دي چې وکړی شي ژر تر ژره ناندرۍ ختمې کړي او مذاکراتو ته ادامه ورکړي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. که د ولسمشر غني د دې اقدام په اړه او یا هم د خلیلزاد په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا وبلې ویډیو، الله مو مل شه.